زم تا ته ورور نه وایم زما روریان داسې دیم نه چې هغه پردو زنانو ته غلط نظر سره ګوري زما روریان سترګې ټیټې ګرځي ستا په شان سترګې سترګې نه نوباسي ځان په پته پوهې کا زه د وصال په شان کس ته ورور وایم ستا په شان کس ته ورور نه وایم واو ما ته خوب نو بیا بزن کې د ډازو وصال په شان کس ته ورور وایم چې هغه هر ښځې له هر خور له هر جنۍ له عزت ورکوي پوه شوې ستا په شان نه زه چاته خور نه وایم تا ته هم څوک ورور نه وایي دومره مه خوشحالېږه دا ورور خور سړي را پاکه وي پای کې ته نه شمارېږي خفه نه شي سمه چاکو دی خوله دې نه ده پوه شوې اوس بل خبره چې کې که نه لږ زر پرې به سوچ کې ګورې هسې نه دي چاکو سره چېرته تخته نه شي رانه خبره واوره چاکو سره زه نه تخته کېږم زه چاته خور نه وایم په ټیک ټاک کې تا ته پته شته که تا ته چاته رور نه وایم په ټیک ټاک کې تا ته پته شته ګوره یو منټ یو مثال دی که نه شینو زما یو خبره واره شکیله یو مثال دی زه چاته رور ویم صحیح ده او سبا ماته یو کس راشي ماته یاره ستا رور خو فلاني ځای کې لاین وخلو زما په خوله به څه پاتې شي زه د هغه رور به څنګه سایډ واخلمه ما لپاره بېعزتي نه ده او سیم تا لپاره هم دا خبره کوم چې ته چاته خور وې ته چاته خور وې او هغه تا ته یو کس راشي تا ته وي چې یاره تا فلاني کس ته خور ویلي دي او هغه فلاني کس سره ناسته هغې باندې لاینونه وهي غلطې خبرې کوي نو ستا په مخ پسې پاتې شي خبره دا ده ټوله ته زما خبرې ته خو غوږ ونیسه که نه ته خبره نه اورې که نه دا تیره والله دومره چاپو دي دی خوله دې نه ده میراته صاحب د ترزیانو قینچي ده خبره واوره ما ته خلک کمنټس کې وایي ویزه کوي ستا وریان مې سترګې ښکته ګرځي وي هغو به څه اختر کړی که نه ځکه سترګې ښکته ګرځي ده خو څه اختر ما نه دی کړی سلامونه ټولو ته ډېره ډېره مننه د راتلو ټولو ته زما خبرې ته غوږ ونیسه تا ته پته شته زه چاته په ټیک ټاک کې خور نه وایم که ما تا ته خور وویله که نه نو کېدی شي چې زما د لاسه د کې 20 ډزه سوري وتلي پوهېږې ولې ما کې به څوک وړې سوري کي ما چاته څه ویلي دي ظالمه زه خو د الله عاجزه بنده یم زما یو کار دی نه زه چاته څه وایم نه ما ته څوک څه وایي زما خبرې ته خو غوږ ونیسه که نه یاره ته بیا تا به دښمنان ساتلي وي ظالمه زه چې ټیک ټاک کې خور ووایم نو د ټیک ټاک نه مې بیا ځغلولي ولې چېرته ځغلېولي نو خو زه خور ورته نه وایم که نه اوس چې مطلب تا پسې څوک کنځل وکړي زما خور ته څوک کنځل وکړي خو یا به تا ولم یا به هغه سړی ولم خبره ټوله دا ده که نه خبره دا ده خو ته ځکه درته وایم ته وایې چې زه ستا په شانتې سړي ته رور نه زما په شانتې رور چې تا ته میلاو شو قسم دی رسې اسمان ته خیجه کوزېږه بې پړوی نه الحمدلله ما ته څوک کنځله نه شي کولی دومره همت پکې نشته دی چې ما ته به کنځلې کوي داسې کنځلې کوي والله چې زما براډ کې زما تر ټیک ټاک ته لاړ شه که نه زما ویډیوګانو لاندې کمنټسونه وګوره تا ته پکې یو کنځله به هم ښکاره نه شي دا خلک لیونیان نه دي چاته لې پلې کنځلې به کوي چا کې به چل وي نو کنځلې به کوي زما ویډیو به ته غلطه ونه ګورې زما خبرې به ته غلطه ونه ګورې زما به چا څه غلط ناسته پاسته ونه ګورې پوه شوې دا خلک لیوني نه دي چې چا پسې لګي که نه نو څه پکې ګوري بیا لګي ورپسې نو عزت خپل لاس کې دی او چې عزت دی خپل په ځای صحیح روان دی که نه زه دا ټیک ټاک زه یو ورځ نه استعمالوم زه تا نه ډېره مخکې راغلی یم ښه شکیل ته اوس رونما شوې په دې ټیک ټاک کې زه تا نه ډېره مخکینی ناسته یم په دې ټیک ټاک کې ښه خو فرق دومره دی چې تاسو بیا پلې لایو راځئ او زه لایوونو والا کار ما اوس سټارټ کړو زما تقریبا یو میاشت کېږي ما لایوونو والا کار نه دی کړی تا ته پته شته تا ته زما خبرې ته غوږ ونیسه که نه اوس چې غر کېږي چې غلطې پلطې خبره ونه کړي ګنې بیا به یوټیوب کې سره زما خبرې ته غوږ ونیسه او که نه زما خبرې ته غوږ ونیسه خبر نه ده کړې سمه خبره مې کړې ده زما خبرې ته غوږ ونیسه ګوره دلته تیار ناست دي د میډیا والا خلکو پسې میډیا والا ګرځي او ما سره تیار ناست دي زما په ټیک ټاک کې 6 میاشتې وشوې په 6 میاشتو کې تقریبا 9 لکو خلکو زه فالو کړم نو ځکه چې یا منټ زه راته خپل ریکارډ ښیم که نه غلطه خبره تو نه کوي زړګه زما په ټیک ټاک کې 6 میاشتې وشوې او په 6 میاشتو کې 9 لکو خلکو فالو کړم یعنې په 1 میاشتې نه
په 1,00,000 په 1 میاشتې کې پالور مال رال. صحیح ده. صحیح. په دې کې ښځې ډېرې کمې دي. ښځو زه ډېر کم پالو کړی. دا کم چې ما سره په پالو کې دي همدغه ښځې دي. ما سره نورې ښځې نشته په پالو کې. زه یې نه یم پالو کړی. ښځې ولې ساتلي تا نه مور زار شه. مال که چې ته په یوې خدای پاک ورتوله کړم که نه. اوس را مې ګډ وډ ګڼی که نه نو هسې ګډې وډې را باندې وایه سمه شه. زه صبر وکړه لږ صبر ښه لږ صبر. څه کې دا ګیم چالو کړه لږ مړه. دا وصالې پته نه چېرته لاړو. ما ته ویلي ته ځه وي زه راځمه. مننه. په خپله پته نه چېرته ګیم په څه شي چالو کړم؟ بس تر څو ګپ شپ هم لګوو دا ګیم به هم ورسره چلي نو تر دې کېدای شي وصال راشي. ټریک راله مات نه کوي. ګوره 12 ټریکه مې جوړ کړی. څه ګپ نه دی. کم ټریک دا لا کومه خبره ټریک. نو ته څه شی کوې پاره دې چت ته ونیولې مچوګه بین دی پکې. نه مړه زه دې لیټونه مړه هلته ورانه ناسته وم نو ما دې خوا به راشم لږه. هغه بلې وړې کاټون لګولې دي جار جار لکه د مار. یو جنۍ دا خو افغانستان د والله ګلې راویشتو. وای د تا نه مور زار شه والله چې نره جنۍ ده نره. خبره واوره چېرته لاړې؟ دا یم اورمه څه خبره کو. ته یو 3 ګلونه راوله زړګا چې په دې سر کې د نامه راشي دا په نامې پې پوهېږې دقسې یو 2-3 نور راوله. خبره واوره دې سر ته دې جنۍ څه نامه ده؟ चलो कोई नहीं टोपी दे दो मुझे टोपी दो. پاپیانې وله مه ورکو دا نامه راته واله مړه دا چاله پاپیانې ورکوې. دا خو غلی شو. اوس وایه ما درته ځان برابر کړو. دې سر ته دا نامه واله مړه دغه نیمه خوله دې ماته کاره کړې خو دا نیمه خبره واوره دا نیمه خوله دې ماته کاره کړې وه خو دا نیمه خوله به دې هم دقسې لکه دا یو سایډ دې څنګ دی که نه. دا نامه څه نامه ده دغه د دې جینۍ دی سر ته چې ناسته ده؟ زرلی شو ما یادې ستا نامې نه یادومه زرلی شي که توپانې که قخرې که عذابې دا نامه ده دې زما ګفټرو کې زما دې ګفټرو کې دې سر ته نامه. ډبل ټایپ گایز ډبل ټایپ کوي ورسره ډبل ټایپ مه پرېږدئ. ډبل ټایپ کوي دا سر ته نامه څه ته مړې ماکس دې یا واچوې ماکس اوس ماکس دې نه سمېږي میراته دومره ټیم کې خلک بوقرا اچوي. مړه مونږ چېرته دې بوکرې عادت یو لا ډبل ټایپ کوي شابه دې سر ته د جنۍ نامه راته واله یا جنۍ که هلکې وایي په دماغو کې دې راله کړنج کړنج راوسته. ته بیا ټرک کې ناست دی بل کار دې نشته دی. ټرک خو زما جانان دی. تا به دې خپل کټه چولې دی که څه حساب دی؟ هاو که نه ښځه راباندې دومره نه ده ګرانه لکه دا ټرک راباندې ګران دی. زه هم چې په دې زړه کې ځان سره ځای کم ده خبرې ته غوږ ونیسه. دا خو ستا د حق حلال ځای دی نو خوښ په دې ني خبره واوره مړې یاره یو خو ته تعلو شي والله دا درځی نو غټه قینچي ده درته خوله دې نه ده ګر په یو ځای تېرېږي. د دې جنۍ نامه راته واله دا سر ته څه ناسته ده؟ ستا نیا تا سره ناسته ده ما ته څه وایي ته څوک یادې لګیایي نیکه مې دا زما سر ته د ګفټرو کې وګوره که نه وایي وختي داسې لګیایي دماغ راله خرابی څوک دي جنۍ څوک ده؟ مسکان کوکو نومې دی. مسکان کوکو مننه دغه دی ډېر مننې مه کوه وي چې نکریزې ختمې شي په دیوال ناسته ده ځینه ناسته ده هغه د بیا ګل راویشتو ناسته ده. مسکان شکیل فالو که پلیز ولی تا پسې زړه لاړو د شکیل پاکستان خبره واوره د اوس خو صحیح کښېنه که نه نو اوس خو دې د خرې کوجاګۍ تلې پلې لګیا زه کمنټسونه خپل دا ویم د خلکو فالوورز والا میډم ډبل ټایپ گایز ډبل ټایپ کوي ورسره ډبل ټایپ مه پرېږدئ. تا دومره قسم باندې ناست دومره کنجوسان یې سره د ګل سر هم نه خوځوئ ظالمانو دومره خو له کفر مه کوئ. ګل سر ورته وخوځوئ زړګا ګل ورته ورولئ